اول ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس دا چې زما نن اوله ورځ ده چې دلته راغلی یم او خبر وختي وم چې دلته یو ادبي بهیر جریان لري، خو خیر یا به مریض وم یا به وخت نه درلودی. نن هم مریض یم، خو دا مې زړه و چې کور ته پاته نه سم دلته راسم. ورونو په لنډو خبرو کې مخکې چې ورونو خبرې وکړې زما ورېرو هغه ټولې خبرې داسې وې لکه پولادي میخونه چې سړی پرې یو تخته وځي هغه ولي یو کې کومه نیمګړتیا ما نه ولیدله. صرف د دوی د تایید په خاطر باندې زه یو دوې خبرې کوم لنډې. ورونو که لنډ مثال درکړمه، د شعر په باره کې تاسو خبرې کولې. زما په نظر شعر د دروازې د چوکاټ په معنا دی. داسې بیا ورسره مثال کښېدو که موږ تاسې د دروازې چوکاټ غلط کښېدو، غلط جوړ کړو، دا دروازه هېڅ امکان نه لري چې هغه سمه وتړل شي. یا به یخ تر وځي یا به غږ کوي. بخښنه غواړم زما ژبه کندارۍ ده که نه. نو که چیرې موږ د دروازې چوکاټ صحیح جوړ کړو، بیا انشاءالله دا دروازې څه به اول تر اخره پورې خوند واخلو. نه به څوک د هغې غږ د خوبه راویښوي، هم ماشوم هم غټ به هغه بسته کولی شي. نو په باره کې د دې چې شعر کې اخلاق مهم دي، دا خو که اخلاق څوک پکې کار نه کوي، اخلاقي شعر نه وي، هغه بالکل شاعر نه دی. نو شعر د درو شیانو څخه خامخا ده ورونه، ناسې نه شي خالي کېدلی. یا به مدحې خواته وي لږ، یا به نقد خواته وي، یا به حجو خواته وي، خامخا به یو شی وي. خو د دې څه یوې خوا بلې خواته خو تلای نه شي. د دې په چوکاټ کې خو به وي، خو یو شی دی لکه زما وراره چې ورته دغه وکړله. شعر کې ورځ ته رابلي نوښت شی دی، ښه دی. اوس زه مثال د شپېتو کالو یم، په شل کلنۍ کې چې ما شعر ویلی هغه شعر اوس خوند نه کوي. د هغه شعر څه د اوسني ځوانان خوند نه شي اخیستی، هغه تشویقېدلی نه شي شعر ته. ځکه پخوا غزلې وایم چې لمر ختلی باران اوري او ګیدړه ودوي چغال یې ګوري. دا خوند نه کوي اوس یې وخت نه دی. شعر که داسې موږ حساب کړو، شعر تر توپک هم علاوه دی. یعنې په اصطلاح یې د یو وطن په تمدن کې، د یو وطن په بحران کې چې څونه توپک اهمیت لري، یو څوک د بهرنیو اشغالګرو په مقابل کې توپک استعمالوي. داسې فکر وکړي چې شعر همومره د توپک مثال لري که چیرې صحیح پر ځای استعمال شي. لکه توپک چې کار کوي، شعر هغونه په کار کوي، خو په شرط دی چې پر ځای استعمال شي. بل د نوښت په باره کې خو ما مخکې خبره وکړه چې رښتیا هم دا وراره چې ورته اشاره وکړه، زما نومان نه دي زده، ځکه نن اوله ورځ ده چې زه راغلی یم. اوکې، نو د هغه د کور ودان چې ډېرې خبرې وکړې. موږ ته څه پاته نه دي چې نور پرې اضافه کړو. خو شعر هغه شعر ښه خوند کوي چې دلته په سټیج سړی ووایي چې نن 10 نفر راغلي، سبا 10 نور راسي، یو د بل نه خبر سي چې راځئ ولا داسې مشاعره وه، داسې بهیر و چې خوند مو ترې نه واخیستی. او که د دې ځای نه وخت ضایع کې ووځي او یو په بل په څنګ وهي چې ولا دا خو په هغه راتګ نه ارزېدله، دلته خو خوشې قصې وې. نو هغه بهیر، هغه مشاعره، هغه شعر، دا شخص ټوله به نه یادوو، خو بیا خوند نه کوي. او دا ادبي بهیر چې دی دا د یوې ادارې مثال لري. د مثال په توګه دا یوه اداره ده، د اداره کې هم دونه خلک اضافه نه یې ناست، دا یوه اداره ده، دا خپل لایحې وظایف لري. موږ تاسو چې دلته څوک راځي، دلته یو مسؤل باید وي، مسؤل خامخا شته، ځکه چې دلته تاشان مفت خپله نه دي راغلي، نه کامره خپله راغلې ده، نه مایک خپله راغلی دی، هېڅ شی خپله نه دي راغلي. شاوایي راغله دلته نصب شوه. هغه مسؤل چې دلته ستا د هغه د خوښې سره، لکه موږ چې په سند کې واړه شاګردان اجازه اخلو چې مالین صاحب اجازه ستا زه د باندې ځم اوبه څښم، دی به ووایه د بهیر یا د مشاعرې د شروع څخه بیا تر انجامه پورې
بس سړی په دقت سره همدغه ځای ته پاملرنه وکړي. که خدای نخواسته یو چا ته زنګ راشي او ضرور وي مریضي پیدا شي، هغه به خامخا یو مسؤل لري، د هغه سره به په تفاهم کې کېږي چې وروره زه دا ضرور لرم لاړم، غلی به وځي، نور مجلس به نه اخلالوي. نورې زه خبرې په همدغه ځای پای ته رسوم، ځکه چې زه چندانې ولاکه درېدا یم سمه. بس کوم چیرې غلطي کړې بخښنه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله.